نور نه راځي. الله الله دا نجلۍ څه کوي؟ څنګه نه راځي پلاره؟ په هر حال دا خبره پرېږده، سبا پورې خدای مهربان دی. راځه زویه. خیرت دی وروره، چیرته ځې؟ لیلا ته خیر؟ ما پرېږده، هغه سړی پیدا کړه. سمه ده، ته هم دلته اوسه، زه بېرته ژر راځم. څه خبره ده؟ ته نو څوک یې؟ ها، دا ځای د وتلو بله لاره نه لري. ها، دې خواته شته ورور جانه، هیله کوم ما مه وژنه، واړه بچیان لرم. تر همدې ځایه و تسلیم شه. زه نه تسلیمېږم، زما په قانون کې داسې کار نشته. داسې ده، ته زما د خوښې کار کوې. ښه نو وخت یې رارسېدلی چې دې نړۍ سره خدای پاماني وکړې. دا سړی څه شو؟ چیرته دی؟ دا سړی چیرته لاړه؟ فکر کوې له تا پرته به لاړ شم؟ فکر کوئ د عسکرانو حسابي به درسره نه کېږي؟ هغه ځوان عسکران مو څنګه ووژل؟ ها، ډېر اسانه وه. یو مې په سر وویشته، ټپي وه، د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې ماته زارۍ کولې. عاقفه چیرته یې؟ عاقفه، الله راشه. عاقفه، څه وشول؟ ها، راځه ګرانه، تاسې دواړه به یو ځای ووژنم. بېشره خپله سزا ولیدله. په بلې نړۍ کې به یې عذاب وویني. څه دې وکړل عاقفه؟ لیلا له ما سره ده، خوندي ده، لږ څه ژوبله شوې ده، خو حالت یې ښه دی. هغه سړی څنګه؟ هغه هم دوزخ ته لاړ.
پرته له کومې پوښتنې او ځواب نه دوزخ ته لاړ ښاغلیه. تاسې چیرته یئ؟ یوه فابریکه کې یو. پولیس په لاره کې دي. اوس به دلته راورسېږي. سمه ده. یوه ډله ستاسې خواته درځي. تاسې زر له هغه ځای نه لرې لاړ شئ. سمه ده ښاغلیه. د دې ځای کارکوونکو ولیدلو. هغه ټول به حل کړو. ډېر ښه کار مو وکړ. زر دلته راشئ. سمه ده ښاغلیه. هلته به سره وګورو. ښاغلی مسار څه وایي؟ موږ ته په تمه دی. ما نه وغوښتل چې تا مرکز ته بوځم. د دې ځای پاکولو لپاره یوه ډله رالېږلې. راځه چې له دې ځایه لاړ شو. سمه ده. ته ښایي که نه؟ څه شوي؟ که ته نه وای راغلی زه به یې وژلی وم. تا هم د ډاکټر له لاسه زه ژغورلی وم. خپل پور مې ادا کړه. نه غواړم چې د چا پور راباندې پاتې وي. هغه وخت فکر کوه زه ستا دښمنه یم، زه دې وژلی شوم. هو دا نړۍ له حیرانتیاوو ډکه ده. هېڅ هم هغسې نه دي څنګه چې ښکاري. د وخت په تېرېدو سره انسان پوهېږي. کله کله تا ته تر ټول نږدې انسانان ستا دښمن وي، او په چا چې د دښمن فکر کوې هغه دې ملګری کېږي. ته غواړې څه ووایې؟ هېڅ، همداسې خبرې کوم. پرېږدی. پوهه شوم. د ملکې مسله یادوي؟ د هغې نوم راته مه یادوه. او هو، ته څنګه په دې خبره پوهېږې؟ زه ستا په اړه په ډېرو شیانو پوهېږم عاکفه. زما په اړه په څه پوهېږې؟ دا چې څنګه له پولیسۍ لرې شوی وي. د ملکې په اړه په څه پوهېږې؟ هغې سره د مینه درلودله. غلط کس باندې مینېدو موضوع کې له ما نه بل ماهر کس نشي پیدا کولی. هغې هم تا سره مینه درلوده. لعنت دې وي په هغې او د هغې په مینې. او ته څنګه په دې خبرو پوه شوې؟ ښاغلي مسار راته ویلي وو. یعنې تاسې دواړه ناست وئ او زما غیبت مه کوه. نه ته ولې داسې وایې؟ ته ولې تل په غوسه کېږي؟ سلام نه ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ، نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ، دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي. کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. ښاغلی عاکفه، تاسې ښیو یوه ډله د دې ځای کارونه حل کړي. له کارکوونکو سره هم خبرې وکړئ. همدارنګه پولیسو ته اړین توضیحات ورکړئ. سمه ده ښاغلیه، زه دلته یم. بل موټر به تاسې مرکز ته ورسوي. ښاغلی تاسو ته په تمه دی. راځه چې ځو. اوس برېښنایي شوک درکولی شو. مهرباني. کار دې څنګه روان دی؟ لږ نور کار مو پاتې دی. نو ماو تخلص دې څه دی؟ زما نوم څه کوي؟ احمد وي که محمود څه توپیر کوي؟ خو زه ستا په نوم پوهېږم. کوبیلای شاهینه. کله چې له دې ځای نه ووځم د فکر خو اوس هم سم کار کوي. عقل یې ترې واخله. په خیر راغلی وروره. خیر اوسې خیري. ته ښایې لیلا؟ پښتۍ مې ماته شوې ده. ډاکټر به دې معاینه کړي. راویې غواړئ چې راشي؟ اوس ډاکټر پرېږدئ، زه باید زر د پیکا څنګ ته ورشم. ډاکټر زر دلته راولېږئ. زما پاند مه ورځه. د دې حالت په اړه به ورته څه ووایې؟ کېدای شي رسوا شي. که در باندې شک وکړي تا به د خبرو اخیستو لپاره څو ونې شکنجه کړي. که لیلا بېرته خپل کار ته لاړه نه شي
بیا به څنګه پوه شو چې پیکاس د څه په لټه کې دی ها یوازینۍ لاره زه یم. پیکاس ډېر چالاکه سړی دی. لومړی ډاکټر مړ شو ته ژوندی پاتې شوې. اوس محسن مړ شو خو ته ژوندی پاتې شوې. فکر کوي پیکاس به دا خبره ومني؟ زما پان دا کیف رښتیا وایي. زما پان هم هر عمر به پرې شک وکړي. ثابت روډ نه وروسته ستا له لاسه ورکول موږ نشو زغملی. ته به هېڅ چېرته هم نه ځې. زه ځم، بل چانس نه لرم. هغه به تا ووژني. ولې نه پوهېږې؟ وبه دې وژني. که وژنه مې ومې دې وژني. هغه سړي 14 عسکران ووژل. کیدای شي داسې نور پلانونه هم ولري. موږ یې پرېږدو چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. زما ژوند د هغوی په پرتله به ارزښتنه دی. ته هم په دې نه پوهېږې. دا هم رښتیا ده. دا چې هغه ډګروالي ولې تختولی، زم د هغوی په موخه ځان پوهوم. که زما د ځان په بیه هم وي. همدومره خبرې بس دي. لایلا په حق ده. د اوس لپاره یوازې دا پیدا کولی شي چې هغوی د څه په لټه کې دي. زه به څېړنه وکړم چې د پیکاس لپاره څنګه تدابیر نیولی شم. موږ باید له دې وروسته هغوی نه یو ګام مخته ووسو. عاکفه ته هم مخکې له دې چې سهار شي بېرته زندان ته لاړ شه. ورځه. عاکفه بخښنه غواړم. زه پوهېږم چې ته زما لپاره اندېښمن یې، خو بله چاره نه لرو. که ته هم زما په ځای وی هم دا کار دې کوو. خانو ماته ژمنه راکړه. د هغو شهیدانو وینه به په ځمکه نه پاتې کېږي. سمه ده؟ نه پاتې کېږي، ژمنه کوم. هغوی سره د دې کار حسابي کوو. په هره بیه چې وي. هلکانو موږ یوازې پرېږدئ. سمه ده ښاغلی مسار. بس ده بس ده ومې ویل بس ده. سمه ده. سمه ده. نو ما ورته خلاص دی. څه دی ووایه. نوم مې اسمې په یاد نه دی. نوم دې څه دی ووایه. نه پوهېږم. په یاد دې راوله. نوم دې څه دی؟ نه پوهېږم. په ما مو څه وکړل؟ ښه ده دوام ورکئ. لږ دې ارام وکړي. ډېر مو پرې فشار راوړ. ومې ویل دوام ورکه. خو کېدای شي چې دا مړ شي. هېڅ هم پې نه کېږي. دوی د عاکف په څېر پیاوړي کسان دي. زه دې سړي ته اړتیا لرم. بیړه وکړه سبا پورې. باید دا کار خلاص شي. سمه ده. هر څنګه چې ته غواړې. وینم چې عاکف او ته یو بل ته ډېر نږدې شوي یئ. خطرناکو اوبو ته نږدې شوې یې لیلا. که کومه تېروتنه وکړې بیا زه هم تا نشم ژغورلی. اوس هم چې د ملکې نوم واوري په غوسه کېږي. که هغه پوه شي چې ته ملکه یې هېڅ رحم به در باندې ونه کړي. لویه ستونزه به راته جوړه شي. نه پوهېږي. لږ تر لږه زما له خوا نه خبرېږي. اندېښنه مه کوئ. وګوره څه درته وایم. د عاکف په خبرو کې ډېری رښتیا دي. پیکاس ډېر چالاکه سړی دی. که یوه کوچنۍ تېروتنه دې پیدا کړي بیا به در باندې ډېر فشار راولي. که غواړې مزه همدلته پاتې شه. نه کېږي. زه ځم. پایله یې چې هر څه وي بیا هم زه ځم. سمه ده. خو ډېر پام کوه. ستا په څېر د کسانو روزل ډېر زیات وخت نیسي. نه غواړم زر مو له لاسه لاړه شي. ډاډه اوسئ چې زه تاسو نه شرموم.
راځه ته چیرته وې لږ وروسته به لمر راوخیږي بندیان شمیرل کیږي سمه ده دادی راغلم نو ارامه اوسه بل ځل دومره ناوخته نه کې سمه ده زما په اړه په څه پوهېږې دا چې څنګه له پولیسې لرې شوی وي د ملکې په اړه په څه پوهېږې هغې سره د مینه درلوده غلط کس باندې مینېدو موضوع کې له ما نه بل ماهر کس نشي پیدا کولی هغې هم له تا سره مینه درلوده ښاغلي مسار به دا جلۍ له کوم ځای پیدا کړې وي خو ډېره زړوره جلۍ ده دا جلۍ به څوک وي نه پوهېږم زما په اړه یې دومره معلومات له کوم ځایه پیدا کړي خیري کېدای شي خیري د دې جلۍ په اړه څه پیدا کړي وبه ګورم چې څوک ده تورګد اوزال او اشرف بطلس له مرګ نه وروسته د راز پرده هره ورځ لرې کېږي فکرت اوسترک چې یو نامتو خبریال دی په خپلو خبرو کې وویل چې اشرف بطلس په هغه وخت کې له شمالي عراق سره ځینې اړیکې نیولې وې او د ترهګرۍ ختمولو لپاره یې هڅې پیل کړې وې او ځینې ډلې د هغه له دې کار نه ډېر ناراحته شوي وو قدرمنو اورېدونکو هغه وروستي معلومات چې موږ ته را رسېدلي دي د هغوی له دې وژنو او کارونو نه داسې ښکاري چې راتلونکي کې به ډېرې سختې ورځې او ستونزې زموږ په هېواد راشي دا وو د دې مهال مهم خبرونه نجیب امر سره خبرې کوه هو مهرباني زه د استخباراتو شعبې نه سرګر بصري را تختول شوي ډګروال په اړه مو معلومات پیدا کړل و مو غوښتل تاسو ته هم خبردار هو چیرته کار کوي په اردو کې د خپل قومندان ساتونکی دی نور معلومات په فاکس کې تاسو ته درلیږم سمه ده ډېره مننه بریالي اوسئ ژوندی اوسئ سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سرګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دلته کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سرګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ دا خبره مې هیڅ خوښه نه شوه خدای دې وکړي چې د پاشا په څېر دا سړی هم د لومې قرباني نه شي سودا څنګه دننه راغلی الپر باغچه کې و هغه راته دروازه خلاصه کړه څنګه یې نجیب کاکا شکر دی راځه کېنه سبا ناری دې خوړلی ژوندی اوسې ما خوړلی ښه نوربانو چېرته ده کور کې نشته نه ده راغلی پرون شپه خپل بابا کره وه یعنې څنګه تاسې ورغلي وئ البته ورغلم خو دروازه یې زما په مخ وتړله ویل زه د نجیب په نوم پلار ونه لرم دا ته څه وایې نجیب کاکا هغه لیونۍ شوې ده زه خو یې نشم منلی څنګه داسې کیدای شي نه پوهېږم دا لیکدایي چا جوړه کړې ده ارامه اوسه ځوانه وینم چې د پخوانیو بدماشانو په څېر دې خبرې زده کړې راشه زه یې درته تړم خو ظاهره باندې ناوخته کېږي تر اوسه وخت لري زویه هله سودا لورې ته هم کېنه یو پیاله چای وڅښه ته نه خورې نجیب کاکا نه زه باید لاړ شم لورې هله راشه هله نو ته هم کېنه سبا ناری دې وخوره پلاره ووایه زویه
پلاره مه خفه کېږه وبه یې وینې خپله به په منډو منډو بېرته راشي ته هېڅ ګناه نه لرې پرېږده چې خفه شي ستا په ارزښت به پوهه شي کیسه کې مه کېږه یوه ورځ به انشاءالله ته هم پلار شي هغه وخت به بیا پوه شي چې دا حالت څنګه تېرېږي زړه مې ور اخیستی زویه که په غوسه شم هم نه کېږي او که په غوسه نشم هم نه کېږي کله چې د انسان بدن یوې ټوټې ته ور ولګېږي څنګه ارامه پاتې کېدی شي هله نو زویه اوف هېڅ اشتها راته پاتې نه شوه هله نو لږې ورو ورو وخوره ولې دومره وارخطا یې تا خو د غریبۍ ژوند نه دی لیدلی موږ شپږ ورونه وو چا چې ورو خوړله وږی پاتې کېده ځکه همداسې عادت شوی سخت خوند یې وکړه نوربانو چېرته ده خپله کوټه کې ده ویلې سباناری نه خوري ولې ورته غږ که چې راشي وګوره څومره ښکلی دسترخوان دی خوندور خواړه هم شته دا سباناری نشي پیدا کولی هغه جلۍ ارامه پرېږده ګرانه او موږ نه خبره وو چې راشي وبه یې وینې ښه نو زه به په خپلو لاسونو درته خوندوره قهوه چمتو کړم راځه پلاره تا نه کرکه کوم زموږ دې حالت ته وګوره هر څه ستا له امله وشول زه څه وکړم خدایه څه وکړم اوف هر څه زما له امله وشول ډېر بېکاره سړی یم له کله چې تللې ډېر دې په ارزښت پوه شوی یم ښځې ته مې له لاسه ورکړي اوس ډېر ډارېږم چې داسې نوربانو هم له لاسه ورنکړم ښځې زموږ لور ته لږ فکر وکړه زموږ لور کور ته نه ده راغلی نوربانو څه خبره ده دلته څه کوې هېڅ څه نه کوم داسې خو نه کېږي دې کور کې داسې خفګان او تندی تروشول منع دي که کومه ستونزه لرې ماته یې ووایه چې حل یې کړم کومه ستونزه نه لرم هېڅ څه ته مې زړه نه کېږي زړه مې نه کېږي پوهنتون ته لاړه شم نن مې هېڅ کار ته زړه نه کېږي نوربانو جانې ته ولې نه غواړې چې پوهنتون ته لاړه شې هله پورته شه
باید پوهنتون ته لاړه شې. داسې باید لاړه شې چې ټول خلک به ستا په اړه خبرې کوي. ولې داسې خو نه ده چې پلار مې نن هلته هم راځي. یو هماغه ځای پاتې و چې خلکو ته کمه نه وم راغلې. ولې داسې وایې ګرانې؟ راشه وګوره زه درته څه ښکاره کوم. آرزو خور جانې ته اوس ما چېرته بیایې؟ حیرانوم دې نوربانو جانې، حیرانوم دې. څنګه مې حیرانوي؟ راشه راشه زر راځه نوربانو جانې. لیونی کېږم، والله لیونی کېږم. ستا د مړینې له امله هغه ما ملامتوي. ویل د نوربانو په نوم لور نه لرم. په خدای هیڅ نه پوهېږم چې څه وکړم. خورې پلار مې ستا له امله ډېر اندېښمن دی. ته به یې ووینې. زه پوهېږم چې دا څنګه راولم. ښه څنګه دی؟ خوښ دې شو؟ څه یادوي؟ نور به څه یادوم؟ سور موټر یادوم. سور موټر؟ یعنې څه دا موټر زما دی؟ البته چې ستا دی. بابا دې ستا لپاره اخیستی. بابا جانه ډېره مننه کوه. دا موټر په رښتیا زما دی؟ ته د لا ښکلو موټرونو لیاقت لرې. ډېر ښکلی موټر دی. بابا جانه ډېره مننه کوه. ډېره خوشحاله شوه. ښکلی دی. سهار په خیر. خیر مراد جانه، څنګه یې؟ سهار په خیر. ښه یم. خو زما موټر چلول ستا نه دي. دا خو اسانه کار دی ګرانې. مراد به یې تا ته زده کړي. دا ځای هوا تالوزه وه. هلئ زر کوئ، ځان مه کوئ، دلته دننه شئ. مخکې له دې چې تا ووژنم نیکایه، زر راته پیدا کړه چې دا جلۍ څوک ده. له تا سره نه ځي. له دې ځایه لاړ شه. دننه بم دی. سلام نه ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ، نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ، دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي، کومې چې تېرې شوې.